تماچا چې راکنه ما بر اوس په 3 لک روپۍ واغسته 3.5 لکه دې ته جرمن وایي دا ډېره ګرانه ده دا مړه دا خلک هسې نه سمېږي خامخا به را تماچې ګرځول غواړي نو بس دا مې واغسته. السلام علیکم، امید دی چې ښه به یې تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نو څنګه چې تاسو ته ما پر نیو ولاګ کې ویلي وو که نه چې مونږ خپل مین چینل دپاره ویډیو کوو، پرون هم سیکنډ پارټ وکړو او مونږ وی چې کو غرمو سبا نو تړ پارټ پکو. نو نن له خیره سره غرمه دي، دا وینې موسم بالکل صفا شوی دی او موسم ډېر خوندناک دی، سړځي تېره شوي اوس دا غرمه به سړي باندې خواږه لګي. بس نعیم دې ته انتظار کوم چې هغې راشي نو ویډیو به کوو. زموږ دا تړ پارټ چې دی که نه نو هغه مطلب آوټ ډور دی، هغه به دلته کوو نو لوکیشن به ورله هم ګورو او ویډیو به هم کوو. نو چېرته ځای مه تاسو ته به ښه وي زموږ سره یې ویلکم. गाड़ी लाइसेंस चला कर रोड ड्राइवर अपने ځای نه موبایل موبایل ښه نو نعیم دې راورسېدو او اوس په له خیره سره مونږ خپل نیو ویډیو سټارټ اخلو پارټ 3. دا تماچا چې ده که نه تماچې په ویډیو کې مراول ضروري دا ګینګسټر د پاره د خدای خیر دا چې دا ما بر اوس په 3 لک روپۍ واغسته 3.5 لکه دې ته جرمن وایي دا ډېره ګرانه ده خو بس څه کوې دشمنیانې دي لکه خلک جرمن شي پړله دا مړه دا خلک هسې نه سمېږي خامخا به را تماچې ګرځول غواړي نو بس دا مې واغسته. تاسو ووایئ خلک خلک څنګه نه سمېږي خلک خو سم دی نه سمېږي څوک نه جوړه ستا په شانتې خلک پکې څوک نه جوړه زه خو روغ یم داسې لوغړلې چرګې زامن پکې شته که نه زه خو روغ یم شته پکې د لوغړلې چرګې زامن پکې شته سمېږي نه. داسې خبره ده که نه زموږ یو پارټ پاتې دی تھرډ پارټ یو پارټ دی لکه مطلب یو شارټ دی او تقریبا په 2:30 بجې هم شروع کړی را اوس 3:30 بجې شوې شارټ لا نه مکمل شوی نه موی ناوخته دی روجي دی سټارټو ورګه ورګه نه راته ته په ویډیو کې راځي زه ته ځا دراسته مطلب زما غونو د نوزا کا چل لندا بس شپېته ویلې ته هم دسه یو کای रमज़ान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है जिससे वो पाक होकर मेरा नाम रमीश है। मेरा फादर नाम रमीश तलशवी انت بس ستړی ستا کوجره موږ روجره ځکه دا خوراکونه خانو آخرکار د ډېر ستړي نه وروستو زمونږ ویډیو شوټ چې دی که نه له خیره سره ختم شو. انشاءالله دا ویډیو چې دی که نه دا به ډېره زیاته ښکلي ډېره زیاته زبردسته به ځکه چې دا ویډیو چې دی که نه د دې یو سیریز به اوس مونږ جوړو مطلب ورو کیسټونه به راته راځي. نعیمه لکه ته د خپل نیو ویډیو باره کې څه وایې هو چې لکه مطلب تاسو ته پته د روژې نه ورځ مخکې موږ دا ویډیو شروع کړې ده او آی دې اوس د روژې څلورمه درېیمه ورځ ده چې دا ویډیو له سټارټ په دې کې موږ ډېر زیات محنت وکړو نو الله دې موږ له دې محنت سیله اوس راکړي چې زموږ ځان ستړی کړی دی او ډېر زیاته ګرانه وه مطلب دې توقعات دې د سري د ویډیو نه ویډیو زم چې ګورو که نه چې خلک څه وایي چې کومه ویډیو ما کله ځان ډېر ستړی کړی که نه اکثر هغه نه راتلې الله دې خیر وکړي. ډایرکټر صاحب زموږ سره په دې ویډیو کې نشته دی نن سبا او هسې مطلب هسې راته ولاړ نن سبا راته په دې ویډیو کې هېڅ کردار نه دی ادا کړی نن صرف په نننۍ ورځ وکړو 3 ورځې خو مونږ ځان له ډک کړو او موسم ته وګورئ نن یې څومره خوندناک موسم دی. دا وګړی دا نه کیک او جوس او مونږ په پرې ګورو ته اله کو ای ته ما ته وګورځو دی ته بل وګورځو په دې ګناه ده خیر روزدار او مخکې دا ته روزه خوري سیټ وي تا په لمو کو او میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. اوس کیسه داسې ده که نه بھائی چې مازدیګر بانګې وي او په دې سرو غرمو باندې مازدیګر مونځ وکړو
ځکه چې ډېر زیات ساړه دي ما ساتر راواغستو او 10 مې کو به یو خوب ساړه مې وشو دلته مونځ کو او بیا ګپ شپ لګو چې چېرته ځو تاسو ته وایو له خیره سره مونځ وشو اوس داسې خبره ده که نه چې ویډیو مې لا نه اپلوډ کړې نو زما ویډیو اپلوډینګ دپاره تاسو څه کوئ لګانو تاسو څه نوم دی ازلانو تر دې ځای ستانه څه نوم دی اپوري او کچنا ستانه څه نوم دی نوم دی نه څه دی او په دا ټایم کې ویډیو اپلوډینګ له خیره سره ختم شو او واپس مې خپل کور طرف ته روان شو او دا رنګه زمونږ د نن ورځې ولاګ چې دی که نه هغه هم سرته ورسېدو امید دی چې نننی ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې خپل رول له ورکړئ اجازت او د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ او د رمضان په دې مبارکه میاشت کې په دعاګانو کې خصوصي یاد ساتئ د لوی الله په امان